په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو ځنډېدو ته له غبرګونونو وروسته اوس د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ډاډ ورکوي چې ښایي د نوي لمریز کال په پیلېدو سره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. یوه اونۍ وړاندې د لوړو زده کړو وزارت د یوه مکتوب په خپرولو سره د نجونو پر مخ په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وځنډولې. دغه پریکړه له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د اسلامي امارت له راتګ سره ښځې او نجونې له تعلیم، تحصیل او په کورنیو او بهرنیو مؤسساتو کې تر امر ثاني له کار کولو منع شوي دي. سلام وخت مو بخیر. زه ذبیح الله صراط یم او تاسو له طلوع نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی مولوي نقیب الله، د سیاسي چارو شنونکی کامران نمان، د پوهنتون استاد پرویز ستانکزی او د اکسوس څېړنیز بنسټ د رهبرۍ غړی محمود حنیف الکوزی. تاسو ته ښه راغلاست. خپرونې ته بخیر راغلی. اول راځم مولوي صاحب تاسو ته، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې امکان شته چې تر راتلونکي هجري لمریز کاله تر پیلېدو پورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که راشو په دې اړه باندې تاسو راته ووایئ چې دغه امکان تاسو څومره وینئ او تر کومه ځای پورې به نجونې د دې حق اجازه پیدا کړي تر څو لوړې زده کړې او تعلیم ترسره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. زه ټول حاضر مجلس او ټول اوریدونکو سامعینو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. کومه پریکړه چې څه موده مخکې د اسلامي امارت تحصیلاتو عالی تحصیلاتو د وزارت وزیر صاحب پریکړه کړې وه، نو په هغوی پریکړه داسې وه چې د کوم شرایط کوم شرعي غوښتنې چې اسلامي امارت د عالی تحصیلاتو له پوهنتونونو نه غوښتي وو چې په دې شرایطو دا شرایط مراعات کړي چې شرعي اصول او شرعي شرایطو د هغه نه مراعاتولو له وجې نه د امر ثاني پورې پوهنتونونو تحصیل هغلته د نجونو تګ دا به معطل وي. دا خبره بار بار اسلامي امارت مشرانو کړې ده چې اسلامي امارت د ښځو تعلیم ته ژمن ده، خو په شرعي اصولو باندې، په شرعي چوکاټو باندې، او دا د حکومت اسلامي نظام وجیبه او فریضه ده چې دوی ښځو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو په شرعي اصولو مطابق. تر اوسه پورې مولوي صاحب په پوهنتونونو او ښوونځیو کې همدغلته موږ او تاسو کتل، آیا حجاب نه مراعاتېدو یا په یوه پوهنتون یا دوه پوهنتونونو یا درې پوهنتونونو کې ممکن مشخص افراد اشخاصو به حجاب نه مراعاتولو، ضرور دا وه چې د ټولو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شي، او که نه شته بنسټونه په دې اړه باندې لاس په کار شي او هماغه مشخص افراد اشخاص ته هدایت وکړي؟ دې موضوع موږ تاسې خپله شاهدان یو چې بعضې مخربو کړیو یا هغه په زنانو کې مخربو چې غوښتل چې په لوی لاس باندې د امارت اسلامي د عالي تحصیلات وزارت دې ته مجبوره کړي چې داسې پرېکړه وکړي. ډېر داسې کسان یا داسې زنانه وې چې د حجاب مراعات به یې نه کوو. بار بار هغو ته ویل سوي دي، حتی کې زه چې څومره معلومات لرم چې افیردار به دوی ته ورته ویلي ستا شرعي اسلامي حجاب نه ده مراعات کړی، تاسو د اسلامي حجاب مراعات کوئ، تاسو ولاړې سئ اسلامي حجاب. نو هغوی سره به تقریبا د هغوی ګستاخي، هغوی ته بد الفاظ ویل. حتی ما خپله په ویډیوګانو کې ولیدل د بدخشان د پوهنتون دروازه یې په لغتو ونواله د زنانو، او ورسره چې کوم محافظین دي د هغوی سره بر بخرور نه کوه. ما خپله په ویډیو کې لیدلې دي. دا به څو پوهنتونونه وو که نه د ټولو پر مخ د پوهنتون دروازې تړل به تر کومه ځای پورې درسته وي؟ ځکه تعلیم فرض دی په نر او ښځه باندې. اول خو باید موږ د دې تحقیق وکړو په شرعي لیول سره دا مسله واضحه سي چې کوم تعلیم مطلقي تعلیم دا خو که نه اوس د تاسو تفسیر ممکن د دې څخه جدا وي، د ما تفسیر جدا وي، د نور میلمنو تفسیر جدا وي. باید جدا نه سي. هغلته یې ویلي طلب العلم یې ویلي که نه، طلب العلم فریضة علی کل مسلم یې ویلي. اول د دې حدیث تحقیق باید معلوم سي چې دا حدیث موضوعي ده، ضعیف ده، کومه درجه کې ده. بل موږ تاسې دا به صحیح، اما د قرآن آیات دی هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون.
دینه کوم دا موږ تاسو ته تفسیر اجازه کوو خبره درته خلاصه کوم. مهرباني. موږ تاسو کوم علمي تحقیق ده هغه به د قرآن د حدیث د فقه په رڼا کې موږ تاسو حنفي مذهب الحمدلله ټول افغانستان علما او ټول د افغانستان ولس اکثریت بلکې په سلو کې 95% ټول حنفي مذهب خلک یو. باید موږ حنفي فقه ته رجوع وکړو. دا مسله د حنفي فقه په رڼا کې باید حل سي او تقریبا حل هم ده ان شاء الله کار پر روان ده. اوس دا تبلیغات ورته کیږي اسلامي امارت په یو اعلامیه کې داسې نه دی ویل چې مطلق دي جنو تعلیم دی بند وي. اسلامي امارت بار بار وای او زه څومره معلومات لرم او زه څومره معلومات لرم چې د مکاتبو د نجونو په تعلیم په نصاب باندې تقریبا اتی نصاب نهایت کېدو ته نږدې ده. زه چې څومره معلومات لرم او سره تاسو د لوړو زده کړو وزیر خبرې اورېدل هغه داسې شیان نه دي ذکر کړي ټول یو معقولي او شرعي وجې وي چې د ذکر کړي. اما د حکومت مسؤلیت دی چې هغه مشکل په یو هفته کې دوی حلولی شي نه دا چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ دلته داسې مشکلات تا ته خپل معلومات کیږي. یو ملک چې یو نصاب جوړوي هغه په یو هفته کې جوړوي که کلونه په لګیږي او د دې مسؤلیت زه اسلامي امارت دې ته مجبور سو چې دومره تیزه پریکړه وکړي. د دې مسؤلیت زه ټول د پوهنتونو په استادان اچوم هغه استادان چې دوی ته درس ورکوي. زه بیا په دې باندې ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. امان صاحب تاسو د مولوي صاحب خبرې واورېدې او د دې ترڅنګ د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست هم ویلي دي چې ممکن د راتلونکي لمریز کال تر پیله د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دوی ویلي دي لکه څنګه مولوي صاحب ویلي چې هلته د اسلامي حجاب نه مراعاتول د دې لامل شو چې دوی پر مخ د پوهنتونونو او د ښوونځیو دروازې وتړلې. آیا تر دې مخکې تاسو هم په دغه ښار او افغانستان کې ژوند کولو حجاب نه مراعاتېدو څومره کسانو نه مراعاتولو ضرور دا وه چې د پوهنتونونو ښوونځیو دروازې وتړل شي که نه همغه مشخص افراد او اشخاصو ته دوی باید هدایت کړی وای تر څو هغوی حجاب مراعات کړی وای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې سعادت صاحب تاسو ته د میز مېلمنو ته تلویزیون اورېدونکو لوستونکو ته وړاندې کوم. خو موږ خو شخصا زه کوچنی غړ شوی یم په کابل ښار کې او مکتبونو کې مکتب هم لستی ده. کومه ورځ چې زه مکتب کې شامل شوم هغه وخت نه د جنیو د هلکانو مکتبونه جدا وو. حجاب مشخص د افغانستان د خلکو تور جامې وې سپین ټیکری به وه مکتبونه جدا وو معلمین اکثریت ښځې وې او که نارینه هم وه هغه به د سن نه ډېر جګ خلک به وو. دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان خلک الحمدلله څنګه چې مخکې مولوي صاحب یاده کړه 99% مسلمانان دي او 95% موږ تاسو فساد هغه یاستو. نو په دې خاطر باندې چې دلته کوم بل څوک نه و چې بعضې مسایل دې کې داخل کړي او موږ په هغه اشتباه وکړو چې ګویا موږ غیر ایجابي کارونه کړي دي غیر اسلامي کارونه هم کړي دي. هو نیمګړتیاوې سته ده په معارف کې وې په پوهنتونو کې سته ده سعادت صاحب تېرې سوي هم دي. دغه جملې نه به زه یو نقطه یې زه یاده کړم چې نه والي صاحب دا موضوع یاده کړې ده او نه اکثریت شنونکو نه څوک متوجه سوي دي. یعنې ما په خپله لیدلي زموږ یو نږدې ډېر دوستان نږدې یو جنۍ وه کامیابه سوه کومه رشتې ته دا یې ورکړه د خوست ولایت ته او دا وه د تخار ولایت. د پلار ما سره مشوره وکړه چې څنګه ولېږم که ونه لېږم ما مې لېږه وایي څنګه یې تبدیله کړم مشکلات دي دا دي ما زه سره کومک کوم. خلاصه موږ شپږ میاشتې وکړل چې دا جنۍ بېرته را تبدیله کړو. یعنې هېڅ افغان نه غواړي چې خپل لوري خدای مخسته بې عزته سي خپل فامیل بې عزته سي. امان صاحب دا ډېره وړه ستونزه او دا ډېر اسان هم حل کېږي. د لوړو زده کړو وزارت کولی شي د هر ولایت نجونې چې هغه مغه ولایت کې امتحان ورکوي د مغه ولایت پوهنتون ته کامیابه شي که هغې پوهنځۍ ته یې نمرې نه پوره کېږي هرې پوهنځۍ ته چې نمرې پوره اوسېږي هغې ته یې دوی کامیابه کړي او دا د حکومتونو مسؤلیت دی تر څو دغه وړې وړې ستونزې حل کړي. د دروازو تړل د حل لاره دا د زه دلته راتلم سعادت صاحب زه دلته راتلم اما دا نشي کېدلی چې پوهنتون وتړي په دې جزئیاتو باندې. حکومت ده فرمان څه ورکوي د تړلو همداسې فرمان به د ورکړی چې بې حجابه یو نفر داخل د پوهنتون ته نشي تللی. تعهد به اخیسته د رئیس پوهنتون نه تعهد به اخیسته د استادانو نه تعهد به جلکیانو ته نه آرایش وکوي او نه په دغه حجاب او حجاب باید مشخصه و پوهنتونونو جلکیانو ته. بله خبر دا د زیاتره ستونزې چې وې په لیلیو کې وې سعادت صاحب. زه اوس په صفت یو پښتون په صفت یو افغان په صفت یو مسلمان وایم چې یو جنۍ په وزار ولایت ته تبدیلیږي او
بمارامه یا به اصطلاح بکسه بڅوګه او ځي هلته لیک ژوند کوي تر پنجشنبې درسونه پس د پنجشنبې آیا پلار مور په دې خبرې ده جنۍ صاحب چې کوي چېرته ګرځي چا سره ګرځي یعنې دا سنتي جامعه ده دې کې باید دولت خپله مشکلات حل کړي لکه تاسو ویلې سادات صاحب هر ولایت کې الحمدلله د شل کلو کې پوهنتونونه جوړ شوي دي اماده دي پوهنځایونه پکې شته دي جنیز کامیابی کې هغه خپل ولایت ته درسونه وایي ضروري نه چې د جلال آباد من کابل ته راولو دی ډېر زیات مننه کوم امان صاحب کور د ودان خیر سیستانګزی صاحب د مېلمنو خبرې مو واورېدې اوس قرار شو هغه کوم څلور موارد چې د لوړو زده کړو وزیر وښودل چې هغه د دې لامل شول چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي آیا د هغې حل تر کومه ځایه پورې ستونزمن دی څومره وخت ته اړتیا ده وایي تر امرساني پورې امرساني نه هم خلک په دې ویره لري چې بیا هم داسې نه لکه د ښوونځیو موضوع 14 میاشتو نه زیات دغه وخت ونیسي ستاسو نظر واخلو چې ولې دغه ډول تصمیمونه نیول کیږي آیا ستونزې دومره غټې وي چې دومره غټه پرېکړه کوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او لیدونکو ته علیکم دغه کومه پرېکړه چې وشوه په ابتدا کې موږ هم د یو استاد په صفت باندې ډېر سخت مایوسه شو او ناامیده شو د دې هغه نه د دې پرېکړې نه ولې د دې د حل لارې نورې شته دي دا نه دی چې د پوهنتون دروازه دې وتړل شي او پوهنتون دې د ناسو پر مخ باندې وتړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي استاذ صاحب تاسو هم د پوهنتون کې درس ورکوئ استاد یاستئ نجونو تر کومه ځایه پورې حجاب کولو څه ډول حجاب و څو نفره په ټول پوهنتون کې مو لیدلي چې بې حجابه اوسي زه تقریبا کیدای شي 9 کاله زما د تدریس کېږي چې زه پوهنتونو کې استاد یم مختلف پوهنتونو کې خصوصي پوهنتونو کې دوی کې مې تدریس کړی دی یعنې د ګوتو په شمار باندې که درته ووایم چې 15 نهایت هم تر 10 پورې په همدومره ډېرو پوهنتونو کې په هر صنف کې یعنې زه د استاد یم د استاد وظیفه مې ترسره کړې ده نو کله چې صنف ته تلم اولینه وظیفه مې دا د ایماني له لحاظه د افغانیت له لحاظه دا مې وظیفه خویندو ته به مې ویل چې خویندو حجاب مراعات کوي په صحیح توګه یعنې بدون د دې چې اسلامي امارت نه دی راغلی په جمهوریت کې مې دا خبرې کړې دي نو زه داسې وایم چې دا د دې دلیل نشي کېدلی چې خویندې که بې حجابه وي د امر بالمعروف وزارت محتسبین دي دوی راتلی شو د پوهنتون په وړاندې درېدی شو چې هیڅ خور بدون د حجابه نشي تللی دننه یا که داسې وي چې د صنفونو اختلاط ذکر کړی دی زه خو اکثریتو پوهنتونو کې داسې نه وایم چې مطلق نشته دی اکثریتو پوهنتونو کې حتی د اناسو یو دوه پوهنتونو کې زه د خصوصي پوهنتونو کې درس ورکوم د اناسو د ذکورو اپارتمانونه جدا دي صنفونه خو په ځای پرېږده چې اپارتمان یې بیخي جدا دی کیدای شي داسې به یو تعداد به وي چې میکسي مختلط به وي اختلاطي نظام به وي پکې خو ما بیا مو ویلی دا ذکر کوم چې دا د دې لامل نشي کېدی ټول په دې نحوه نه دي ځکه په افغانستان کې پاتې شوي همدلته هم درس ویلی همدلته هم لیسانس کړی ماسټر هم کړی د افغانستان په ټول موجوده وضعیت باندې ښه پوهېږو ښه باخبر وو یو تعداد داسې کسان دي لکه مخکې مولوي صاحب چې ذکر کړی یو تعداد ډېر کم یعنی هغه کېدای شي داسې د ګوتو په شمار باندې یو کس یا دوه کس چې خدای نخواسته حجاب نه مراعتوي د اختلاط نظام خوښوي زه داسې تاسو ته مثال درکړم چې هغه د جمهوریت د امارت په نظام کې هغه ډېر خدای نخواسته نشو ورته ویلی بېدینه قسم چې هیڅ وخت د خپل د اولاد بدي نه غواړي خپل هغه اولاد هغه پوهنتون ته لیږي چې هلته حجاب پکې مراعتي هلته ښه تدریس وي هلته تضمین وي یعنې د ټولو امورات تضمین وي ولې دا چې دا پرېکړه شوې بیا هم امیدوارو یې انشاءالله امیدونه هم ډېر شته دغه وزیران چې تللي دي د امیر المؤمنین ته قندهار ته تللي دي هلته ورسره لیدل کاتل کړي انشاءالله امیدواره په دې یو چې هر څه زر تر زره دی په دې اړه باندې پرېکړه وشي او بیرته د پوهنتونونه د اناسو پر مخ باندې خلاص شي البته په هغه شروطو باندې چې دوی ږدي شروط به بالکل منو هغه شرعي شروط او هغه شرعي نظام چې غواړي هغه به انشاءالله حتما عملي کړي سلامت اوسئ الکوزی صاحب تاسو به هم د کانونو پټرولیم د سرپرست وزیر خبر اوریدلی وي دی وایي چې امکان شته چې د راتلونکي کال په شروع کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي دغه امکان تاسو څومره وینئ څه باید وشي تر څو نجونې هم د دې حق پیدا کړي چې هم زده کړې وکړي او هم د کار کولو اجازه ترلاسه کړي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته ګورې یو وینا ده او یو عمل له بده مرغه باید ووایم چې طالبانو هغه د باور فضا ختمه کړې ده او ملت ورباندې باور او هم نړۍ ورباندې مشکله ده چې دوی په وینا باور کوي کله چې د سولې خبرې کېدې دوی په تکرار او بار بار دوی ویلي چې تعلیم مخه به نه نیسي او دوی به د میرمنو د کار مخه نیسي ګوره مسلمان چې کله ژمنه وکړي واده وکړي هغه هېڅکله نه ماتوي مسلمان دروغ نه وایي
نو په دغه وخت کې موږ تاسو وینو چې د امریکایي په نوم باندې تر اوسه پورې نږدې 11 میاشتې د نجونو لیسې تړلې پرېښودلې. همدارقه مستقر نظام ته موږ وګورو، دوی د امریکایي خبرې کولې 15 کاله طالبانو نظام دوام پیدا کړ، خو متاسفانه دوی د نجونو په مخ د تعلیم دروازې پراننستلې. نو اوس خبره دا چې د طالبانو په خبرو باندې څوک باور نه کوي او مشکله ده ورته، ځکه چې په عمل کې بل څه ګوري. نو که چېرته تر څو پورې چې په عمل کې ونه ګوري دا خبره د باور وړ نه ده. نو را به شو دې ته لکه څنګه چې مولوي صاحب وویلې چې کوم د وزیر صاحب د لوړو زده کړو چې کومې خبرې کړې وې، کوم دلایل یاد کړي وو، هغه معقولې وي او په شرعي دغه وي. زما مولوي صاحب محترم نه او ټولو هغه علماو نه چې ځان ته عالمان وي، هغه څوک چې په دین پوهېږي، تاسو باید حق ته حق وایي او باطل ته باطل وایي، ناحقه ته ناحق وایي. کله چې د یو چا حق طلب کېږي، کله چې د 7 آسمانونو نه بره د عرش خاوند چاته یو حق ورکړی او یو څوک راځي هغه حق ته اخلي، ته به ورته وایې چې دا ظلم کوي، دا تیری کوي. ملکوزی صاحب وایي حق نه دی ته اخیستی، تر امرسانی پورې د دوی تعلیم او کار او تحصیل ځنډېدلی دی. یو ورځ یم چې تعلیم کې بند کړ، حق یې ترې واخیستم. 18 میاشتې ته ووایي چې دا دې ناحقه کړی، ظلم دې کړی، تیری دې کړی. ته هېڅوک حق نه لري چې یو ورځ د نجونو نه زده کړه ښوونځي ته نه تګ دا نه جبرانېدونکی ده. ملکوزی صاحب اشاره وشوله که نه چې دوی یا حجاب نه مراعاتولو یا هم هغه شرعي بستر نه او مسایل تر څو دوی زده کړې ترسره کړي. د حجاب د نه مراعاتولو هغه هم د مشخص افراد او اشخاص چې هغه به ډېر انګوشماره کسان وو، د ټولو پر مخ د پوهنتونونو ښوونځیو دروازې بندول ستاسو په نظر باندې دغه صحیح پرېکړه ده؟ ګورئ، د لوړو زده کړو وزیر د طالبانو 4 دلایل یاد کړي. اولینی دا و چې دوی محروم نه لرې په یو بل ښار کې اوسېدل. اول خو دا ده چې هلته دوی اوسېدل د نجونو لیلې بېلې دي، هغې چې دي هغه ټولې مېرمنې دي. نو هیڅ قسمه داسې دغه نه مشکل نه و چې مثال یو ځای کې چې په یو اسلامي ته وایي چې دا یو اسلامي حکومت ده، د مسلمانانو خاور ده، اسلامي ملت ده، مسلمان ملت ده، هغه اوسېږي د زده کړې لپاره یو بل ولایت ته تللی چې بېرته همدا خپل هیواد یې ده. سمه ده. نو دا لیلې مطلقې بېلې وي، دا شرعي لحاظ نه، دا هیڅ عذر نه ده، دا هیڅ دلیل نه ده، دا یو بهانه ده. د نجونو لیلې مطلقې بېلې وي، هغه تلې خپله زده کړه کولو خپلو لیلو ته راتللی چې مطلقې بېلې دي. هغه کوم کارکوونکي چې پکې وو هغه هم ټولې ښځینه وي. دوم دلیل یې د حجاب نه مراعاتول ویلی. وګوره د افغانستان د مېرمنو چې څومره حجاب مراعاتوي، په دومره په یو اسلامي نړۍ کې هغه حجاب نه مراعاتېږي. که یو نیمې داسې ګوره، کیدای شي ستا حجاب نه هم تعریف بیلې، کیدای شي مثال ته وایي چې هره ښځه دې مخ پټ کړي، خو همدغه د مخ پټول فرض نه ګڼي. نو که ستاسو تعریف بعضې مسایل نه بیلې، نو تاسو هغه په بل چا مه مسلط کوئ. که دا 4 مذاهب ولې پیدا شول؟ نو دا معنی ده چې اسلام کې ځینې نظر د اختلاف. ملکوزی صاحب انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. تخنیکي ستونزه ده، همکاران به هغه ستونزه حل کړي. مولوي صاحب د ملکوزي صاحب د نورو میلمنو خبرې مو واورېدې. دوی یو موضوع ته اشاره وکړله چې موږ او تاسو مسؤلیت دغه دی چې حق ته حق ووایو او د هغه چا چې حق تلف کېږي باید د هغې غږ وسیږو او په اسلامي نظام کې باید د چا حق تلف نه شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د نجونو پر مخ د شاوخوا 14 میاشتې د ښوونځیو دروازې بندېدل، دغه د دوی نه د دوی حق اخیستل دي. یوه خبره باندې باید ځان پوه کړو، څه علم او یا اسلامي امارت چې بار بار وایي چې موږ ښځو د تعلیم زمینه برابرو، د تعلیم حق نه مو ځینې اخیستی نه ځینې اخلو. موږ دا باندې باید یو فکر وکړو، غور وکړو چې تعلیم صرف تر مکتب او تر پوهنتونه خاص ده که نه، د مدرسې هم په دیني تعلیم پسې کې کېږي، دا هم په تعلیم کې راځي. اسلامي امارت په ټولو ولایتو کې دغه ده، موږ تاسې وینو هلته دیني مدارس دي، آی بند کړي دي. که چېرته مطلق دوی حق لیغون اخیستلی خو به هم بندي کړي وي. بل هغه موږ ولې دومره کمزوري سو، ولې دومره د خپل دین نه ناخبره سو چې هغه بیخي موږ په تعلیم کې نه حسابو، قرآن ویل کېږي، حدیث ویل کېږي، فقه ویل کېږي، هغه ولې څوک نه یادوي چې هغه خلاص کړي دي، بلکې حمایه یې کوي. هغه تعلیم نه ده، هغه حق نه ده، بلکې اصلي حق یې هغه ده. علم عبارت د معرفت نه ده چې یو سړی
یو معرفت به چا اول به یو مسلمان یو انسان خپل ځان پیژني، بیا به الله پیژني، بیا به د الله احکام پیژني او دغه باندې به زندگی کوي. آیا صرف دا علم ریاضي او فیزیک ساینس دی، قرآن علم نه ده، احادیث علم نه دی؟ آیا دا نه ویل کیږي؟ آیا له دینه زنانه محرومي سوي دي؟ ولې موږ دومره یو کمزوری فکر وکړو؟ ولې دومره مولوي صاحب دغه ټولو مېلمنو به ښوونځي لوستي وي، په ښوونځي کې که ریاضي او فیزیک مثلثات شته دی، په هغې کې تفسیر هم شته، په هغې کې حدیث هم شته، قرآن عظیم شان هم په هغې کې شته. باور کړه په ډېری ښوونځیو کې به هغلته مشخص څو سوه احادیث به په زده کوونکو به هغه حفظول د معنا سره او د تفسیر سره به هغه لوستل. خو خپل دین کې دوی کوشش د دې کولو چې پوره معلومات ولري. اما دې تر څنګ عصري زده کړې هم د دې په خاطر باندې کولې چې زموږ او تاسو خویندې به په مرزونو کې به هم لیدی چې د تکلیف په خاطر د یو مرض په خاطر به علاج ته تلي، څنګه چلند به ورسره کوي؟ د ما د خبرې برداشت لیک ښه ونه کړه. ما دا مطلب ده چې داسې زه نه وایم چې هغه دې نه کوي یا دې منع سي یا د هغو ته زمینه نه برابرېږي. ما مطلب دا ده هغه ملګري چې په میډیا باندې بار بار یادوي چې د حق د تعلیم اخیستل سوی دی زنانونه نه ورکول کېږي، زه ورته هم چې مطلقې دا خبره مه کوئ. اوس صحیح ده الکوزي صاحب وایي که یوه ورځ هم دروازې پرې وتړل شي حق یې واخیستل شو. خبرې ته غوږ ونیسه. د ښځې حق چې د تعلیم ده که نه؟ تعلیم ده. دا تعلیم خو په مدرسه کې هم زده کېږي. تو وایې چې په پوهنتون کې هلته هم قرآن او حدیث ویل کېږي، نو صحیح ده. فی الحال پوهنتون موقوف سو، ته څوک ډېر د تعلیم شوقیان دي هغو پورې د مدرسې ته ولاړ شي. قرآن او حدیث خو په مدرسه کې هم ښه زده کېږي. کابل کې یوه غټه مدرسه راوښیه د نجونو چې هغوی دې ولاړې شي هغلته د خپلې دیني زده کړې ترسره کړي. کابل کې کارتینو کې سته لوی دورې پورې سبکونه کې ویل کېږي، ټول شرعي علوم کې ویل کېږي، ارزان قیامت کې سته، بودخا کې سته. دا څه وخت مخکې 300 نجونې غالبا چې د اندونیزیا کې د چې جومات په نوم باندې و، هلته فارغې نه سوې، هلته شیوخ درس نه ورته وایي. په هره کوڅه کې د کابل په هر کلي کې په هره ناحیه کې هلته د نجونو مدارس دي، هلته دې ولاړه سي تر څو پورې اسلامي امارت دوی ته چوکاټ څوک ډېر د تعلیم شوقیان دي هلته دې ولاړه سي. زه یوه خبره کوم، مهرباني ما د ټول ملګرو نه هغه څوک چې په میډیا راځي، ګورئ موږ تاسې ډېر بد حالات په افغانستان کې راغلي دي. که ته وایې چې د کمو شیانو باید ټول تعلیم ښکار نه سي، باید د کمو شیانو داسې خبرې مو نه کړلی سي چې هغه سره د نظام او د خلکو په مابین کې مشکل منځته راسي. دغه خبرې مشکل رامنځته کوي او که نه دغه ډول فیصلې او پرېکړې تاسو به لیدلي وي کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، د پوهنتونونو او نجونې له کار څخه په غیر دولتي مؤسساتو کې منع شوې. ډېری څېړونکي په دې نظر دي چې خپله په لوی لاس همدغه پرېکړو د خلکو د حکومت ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. کله چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر پرېکړه وکړه او وروسته یې وضاحت وکړه، ټول ملت اول زه درته وایم د ما قناعت حاصل سي، د بل حاصل سي. اما دغه خو دا شور قناعت نه دی حاصل شوی. وګورئ دا شور ماشور چې زور واخیست، دا وازنۍ هغه بعضې استادان ټول نه یادوم، الحمدلله د موږ د پوهنتونو استادان ډېر با استعداده، ډېر ښه، ډېر متشرح خلک او د اشغال په ختمولو کې لکه څرنګه چې د مدارسو استادانو ونډه لرله همدا رقم ډېره زیاته مننه کوم پوهنتونونو. خو دلته مشکل دا بعضې استادان ګورئ موږ تاسې یو حق غواړو د چا لپاره، د هغه لپاره دا مبارزه نه ده چې ته په تلویزیون کې وځاړه، ځکه که داسې مبارزه کېدلی زه خو دا د بیچارهګۍ واضح خبره درته کوم. ودرې اشغال په وخت کې د موږ په مدارس بمبار نه سو، د موږ استادان د مدارس ونه نیول سو، ماشومان هم بمبار نه سو، آیا هغو په تلویزیون کې وځړل او که مبارزه یې شروع کړه خپل تعلیم یې جاري وساته، حکومت ته یې سره هم کېناستل، قناعت به یې ورکاو او تر دې پورې چې دوی ګوانتنامو ته ورسېدل، خپله مدرسه یې بنده کړه یا یې تعلیم پرېښو، خپل شي ته یې دوام ورکاوه. یو مبارزه دوی ته هم پکار ده. اوس اسلامي نظام ده، دوی د کینې د دې نظام خلکو سره ورته وایي چې موږ مکلف یو، موږ استادان یو، موږ به انشاءالله د ټولو ذهن سازي درته کوو، یو تفاهم باید راسي. دا حل لاره نه ده چې ته په میډیا کې غږیږه شور ماشور جوړوه، دا د حل لاره کوئ خو هغه د مسله په بدایو کال کې حل سوې وه. کور ودان مولوي صاحب سلامت اوسئ. الکوزی صاحب مخکې تخنیکي ستونزه وه، کوم ځای نه مو چې خبرې قطع شوې مهرباني
ما دوه دغه یاد کې چې یو د محروم د ورسره نه اوسېږي دا مې ویل چې هلته لیلې د نجونو مطلق جدا وي او دا هېڅ دلیل نشي کېدی نو دا دلیل یې بې ځای و دوم حجاب نه مراعاتول ما درته مخکې ویلی چې د افغانستان نجونې مېرمنې چې کوم حجاب مراعاتوي په اسلامي نړۍ کې مثال نشته که یو نیم یې نه مراعاتوي نو دا د حکومت کار ده چې خلکو ته تعلیم او تربیه او دې کې بیا حوصله ولري تشدد نه باید کار وانخلي درېیمه موضوع ده او هېڅکله د دې باعث نشي کېدلی چې ته د دې په وجه باندې ټول پوهنتونونه وتړه درېیمې چې ګډ زده کړو د اختلاط موضوع ده لکه څنګه چې استاد محترم مخکې ویلې په اکثره پوهنتونونو کې دا مشکل حل ده او که چېرته حل هم نه دا د حکومت مسؤلیت کیږي چې دا مشکل ورته حل کړي. علاکوزی صاحب بیرته زر تا ته راګرځم درنو لیدونکو لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. امان صاحب د مولوي صاحب خبرې مې واورېدې د لکوزي صاحب خبرې مې واورېدې او مولوي صاحب وویلې چې د ما قناعت حاصل شو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د هغه 4 مواردو په اړه باندې چې هغه د دې لامل شول چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړي. اما لکوزي صاحب ویلې چې هغه یو دلیل هم د دې نشي کېدی چې دومره لوی تصمیم ونیول شي. د خلکو د حکومت ترمنځ څه شی واټنونه رامنځته کوي؟ کوم موارد د خلکو او د حکومتونو ترمنځ فاصلې رامنځته کوي او د دغې فاصلې زیاتوالی نه د خلکو په ګټه تمامېدای شي نه د حکومت؟ سعادت صاحب موږ او تاسو ټول د 40 کالو تحولاتو شاهدان یاستو او هر تقریبا 11-12 حکومتونه لاړه راغلل. دا چې و څه ملت ورسره ولاړ نه و. که چېرته ملت د حکومت سره ودرېږي لکه ظاهرشاه په وخت کې 40 کاله به پاچاهي کوي نو دلیل دا ده چې بعضې موضوعات باندې باید سړی صحیح د مولوي صاحب د وزیر صاحب د تحصیلات عالي په خبرو به قناعت کړی اما دلته 40 میلیون نفوس ژوند کوي دلته آینده سرنوشت د اولادو د خلکو ده د هر چا ژوند ده. دا په دې معنا نه چې وزیر صاحب 4 خبرې ښې وکړو موږ قناعت وکړو دا صحیح ده. یعنی شرایط باید آماده سي اسلامي څنګه چې حکومت غواړي څنګه چې امر بالمعروف غواړي لکه څنګه چې الګوزي صاحب یادوري وکړله په دروازو خوله کې ورته ودروئ هر صنفونه چک کوي هر جنۍ چې اختار ورکوي سبا په دې شکل رانسي که آرایش ده که بیا ایجابي د کار شی ده اما دا نس کې چې سر تاثر د افغانستان ظاهرا دې ته پاتې یم چې دغه سیاسا شرایطو کې چې امارات اسلامي نن په دنیا کې په رسمیت څوک نه پیژني حتی یو بل کې په رسمیت نه پیژني په ملل متحد کې نماینده نه لري او دوی دونه فشارونه په خپل ملت راوستي دي چې ملت هم 90% ته لري ده فعلا. زه خو موږ خو دا داسې نه و چې موږ د خدای نخښه د حکومت په ضد یاستو موږ برعکس د حکومت نه دفاع کړې د 14 میاشتې کې موږ هر یو چغې ولي دغه تلویزیونونه دغه تیر باز که ما ویل تر حمل میاشتې پورې انشاءالله مکتوبونه واځېږي. سعادت صاحب تاسو ته مې دا خبره کړې ده اوس هم په دې امیدوار یم چې مکتوبونو کارونه به خلاص شي. 12 سم جلیکانو امتحانونه ورکړل څه کال فارغ شو 12 سم نه امتحانونه ته وخت باوجود چې او زه خپل مکتبو ته لاړم جلیکانو پختل ته آمادګي درلوده. امتحان کې وخت هغه موږ او تاسو ولیدو یوه ورځ درس د 12 ټولګي کې درس ونه ویلې اما امتحان ورکړه مشکل نشي یعنې کورو کې دوی آمادګان نیولې ما هر جنۍ نه پوښتنه کړې سعادت صاحب د مکتب نه دا د شهید داود خان لیسې اما امان صاحب د کور آمادګي او د ښوونځي کې درس ویل به ډېر تفاوت خو پوهېږم دا زه پوهېږم سعادت دا قناعت بخش خبره نه ده یعنی بیا یو امیدواري پیدا شو چې جلوسم سم جلیکانو آمادګي ونیوله یو ورځ امتحان ورکړه شاید کامیاب شي شاید هغه د استعداد 12 سم ونه لري جنۍ شاید درس یې نه ولسي ولې کامیاب به شي نو دوی به آمادګي نیسي پوهنتون ته. زه وایم چې اوس ګورئ زه پرون یو خبر ما ولوست ایران کې یو خصوصي پوهنتون جوړ شوی ده وظیفه یې ورکړې قونسلګري د افغانستان قونسلګري ایران ته چې 50,000 ښځینه جلیکانې جذبوي افغانستان. آیا تاسو فکر وکئ آینده د 50,000 شاګرد چې لاړ شي ایران ته موږ چیرې دلته موږ د پاتې سوه نسل د څوک تربیه کوي تا ته امارات اسلامي تا ته زه غږ کومه ستا نسل کم ملکونه تربیه کوي تا ته آیندې په خاطر هغه وطن ته تبعید کولی نه شي هغه د افغانستان د جغرافیې خلک د تشکیلۍ په لاس کې ده په رسمي شکل د افغانستان نه وځي په رسمي شکل بیرته راځي 50,000 ښځینه پوهنتون خصوصي ایجاد شوی ورته دې دا پیسې وګوره دې دا سرمایه وګوره دا د وطن ضعیفي وګوره زموږ دغه 50,000 فامیل د امارات اسلامي نه لرې اوسېدل د دې نه چې نظریاتو سره یو شی نه دي دا ګوره ډېر لوی نقص ده امارات اسلامي باندې غږ کومه چې
یو کال مه کوه 2 میاشتې مه کوه اعلان دا نه نو که چې اول میاشت د حمل میاشت په اول تاریخ باندې ښوونځي واز دی ځکه څه مشکل ده وزیر صاحب باید اعلان وکړي پانتون موږ دغه شرایط دی هر امر څه کوي وضاحت پکې ورکوي په دغه دلیل موږ دغونه میاشتې تړو پس دغه موږ هغه کوو که څونه زر آماده کېږي موږ زر پانتون نه وازوو زه فکر کوم چې ملت ته وضاحت ورکړو چې ګوره نور حکومتونه وضاحت نه ورکول یعنی تر کومه اندازه سو دغه جمهوریت هر شي ازادي کړې وه اما هر چا ته نفرت درلود فساد هغه فساد ده چې د حکومت سرغړونې چې حکومت ته کوي هغه فساد ده چې هر رشته ده هر نقطه کې اوسي امان صاحب سلامت اوسئ ستانکزی صاحب د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د نجونو په لوړو زده کړو او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د سرپرست حکومت د بندیز د پرېکړې په اړه هم دوی غبرګون ښودلی دی او دوی وایي چې په دغه کار سره د افغانستان نیمایي نفوس له پامه غورځوي په دغه شرایطو کې اسلامي امارت د دې لپاره ضرورت لري تر څو د نړۍ سره نږدې شي فاصلې کمې شي تعامل قوي شي او شته سرپرست حکومت په رسمیت وپېژندل شي او دغه ډول پرېکړې د موږ او د نړۍ او د افغانستان د نړۍ ترمنځ څومره فاصلې زیاتولی شي بلکل ساده صاحب دا خو واضح او معلومه خبره ده باید موږ هغه ډیپلوماتیک لارې چې د نور نړۍ سره لرو باید هغه ډیر دوستانه خصوصا که نور څه نه دا د همسایګانو هیوادونو سره منطقي هیوادونو سره باید زموږ دومره روابط نیک او حسنه چې ډیر زیات لیکن دغه د اسلامي امارت دغه بندیز چې په نجونو د نجونو پانتونونه یې بند کړي تاسې وګورئ چې ډیر متفاوت غبرګونونه په داخل کې د باندې هم مونږ یو خبره زه کومه په زغرده باندې چې دا یو شی یاد وساتئ امریکا اروپایي هیوادونه هیڅ کله خپل تعهدات متحد نه دي دا که اسلامي امارت دي که بل که هر نظام راشي خو که یو کار یې وکړه بل ورته خنډ اچوي که بل یې وکړه بل خو موږ داسې وایو چې دغه زموږ یو مشروع حق دی زموږ یو مشروع غوښتنه د اسلامي امارت باید زر تر زره دی دغه لاره دغه د ناسو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو لاره پرانیزي ګورئ یو شی چې یوه ورځ بله هم همداسې یو یاده وشوه چې اسلامي امارت د بعضو برنامو تړل منظور کړي دي یعنې بعضې برنامې تړي زه داسې وایم چې د برنامو تړل په هغه صورت کې چې مجال د کار نه وي زمینه بازار د کار نه کې بند کې مشکل به پکې نه مثال وایم اسلامي امارت یو نه پکې سخنګوی څوک هغه یو ډېر ښه مثال ورکړ هغه ویلی چې اوس کې یو څوک د هنرها د 15 نه فارغېږي په کابل پوهنتون کې یو 15 د هنرها چې ساز و سرود دی معمولا اسلامي امارت داسې وزارت داسې یو ریاست معینیت نه لري چې هغه هلته لاړ شي 4 کاله تدریس وکړي او بل هغه نه هغه هلته وګمارل شي لیکن دغه په آینده کې موږ یو ښه ډاکټري ته ضرورت لرو باید د طب 15 د ناسو پر مخ باندې یو ښه انجینر ته په هر څانګه کې موږ غواړو چې خویندې زموږ پوهنتونونو ته لاړ شي تخصص ولري عالي تحصیلات ولري لکه مخکې مولوي صاحب چې یاده وکړه د مولوي صاحب په خبره بالکل زه دا تاکید کوم چې مدارس د ناسو پر مخ زه خپله د شریعت استاذ یم ماستري پکې لرم دکتورا حتی د دکتورا لپاره اوس مې میرمن هم لیسانس په شریعتو کې لري خور مې لري خو زه ضرورت لرم ډاکټرې ته زه ضرورت لرم په یو بل څنګه کې استاذ یو ښه استاذ په شریعتو پنځه کې ځکه اوس ښه ډاکټره ونه روزم څنګه یو خور ښه ډاکټره جامعې ته تقدیم کوم خو همدا دی چې باید موږ ښه استادان ولرو د ټولنې سخت ضرورت هم دی په دغه شرایطو اشد د ضرورت دی ډېر زیات زه د اسلامي امارت نه بیا هم یعنی د موږ د ټولو استادانو دا توقع ده یو دغه استادانو مې دا توقع ده چې د استعفا د حل لاره نه ده کوشش وکړئ هغه باقي مانده نسل چې دی یا کیدای شي یوه ورځ یا 10 ورځې یا 20 ورځې بعد کیدای شي دا حکم تغییر وکړي کیدای شي اناس بیرته خپل پانتونو ته راشي لیکن استعفا د حل لاره نه ده کوشش وکړئ چې باقي مانده نسل د تحصیل نه پاتې نشي سلامت اوسئ الکوزی صاحب په اوس کې چې د سرپرست حکومت د کابینې دغه چارواکي دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې په راتلونکي کال کې په شروع کې به د نجونو اجازه پیدا کړي ممکن قرار شو په دې باندې چې که چېرته سړی د چاپېریال نه وي مساعد مشکلات وي ستونزې وي په دغه 1 2 3 میاشتو کې ممکنه ده دغه ټولې ستونزې مشکلات حل شي یا همغه 4 مواردو دپاره کار وشي او وروسته د هغې بسترسازي ترسره شي مشکل لا ده چې کوم هغه طالبانو مشر امیر المؤمنین چې ده هغه ته دغه ټول معلومات نه رسول کیږي هغه مثال د میډیا او سوشل میډیا د عام خلکو سره ناسې پاسته ده دې شان هغه لرې ده نو شاوخوا چې کوم خلک دي دوی د داسې یو فکر خلک دي چې دوی هغه کم نظر او دي چې د اسلام باره کې لري همغه غواړي چې په ټول افغانستان باندې مسلط کړي یعنی ډېر یو افراطي فکر او نظر لري دغه ډېر تاواني ده دغه د مدرسې او د اسلام او د ساینسو ترمنځ فاصله پیدا کوي که تاسو مولوي صاحب ته وګورئ تاسو تاریخ چې ولولئ او چې
د 1000 کاله مسلمانانو څومره په ساينس او ټکنالوژي کې ترقي وکوله، دا مرکزونه یې جوړ کړل. په 1813 کال کې په بغداد کې د یو مرکز جوړ شو چې د علما یې کېنول چې تاسو د یوناني نه د سانسکریت نه دا کتابونه ترجمه کړي ترڅو عصري علومو کې مسلمانان ترقي وکړي. او مغه و چې مسلمانان وکولی شول د اروپا په باندې په 800 کاله پورې په اروپا باندې چې یوازې مدرسې یادوي او د عصري علومو سره دومره حساسیت ښیي چې ټول نجونې دې باید مدرسې ته لاړې شي او پوهنتونونه د دې خبرې جواب راکړي. الکوزی صاحب اساسیات یې ونه ښودو، دوی وایي چې د ښوونځیو سره موږ مشکل نه لرو، ښوونځیو ته دې هم لاړې شي، او د دې ترڅنګ دوی وایي چې دیني زده کړې دې هم ترسره کړي که نه. نو بیا داسې وکړو چې که تا ته کمې ښکاري په د افغانستان په د مکتبونو کړې وي، که چېرته تاسو ته کمې ښکاري هغه ور زیاتې کوي، خو نشي کولی چې ته وایي چې ولې مدرسې ته ټولې نږدې. خیر ده چې د پوهنتون دروازې وتړل شوې، خیر ده چې د ښوونځیو ولې خلک اعتراض کوي. او بل دا ده چې اسلام ګوره دا د اسلام او د قرآن یو اساس ده چې د بیان ازادي شته ده. په پیغمبر باندې نظر اختلاف غ سره شوی ده، خلفای راشدینو سره شوی ده. تاسو خپل مشرانو ته خپل ځانونو ته د تقدس درجه مو ورکوي. تاسو چې کوم نظر لري دې سره د جمهور علما اختلاف لري. تاسو وګورئ د مشرق نه تر مغربه پورې یوازې تاسو په قرآن نه پوهېږئ. ته وګورئ چې تاسو باندې نړۍ په دې باندې وښورېدل چې تاسو په دې اثر کې اوس هم داسې خلک شته، داسې حاکمان شته چې د نجونو د تعلیم خلاف دي او پوهنتونونه ورتړي او په یوه بهانه او په بله بهانه یې ورباندې ښوونځی تړي. نو زه دا ته وایم مولوي صاحب تاسو ته وایم هغه نورو دغه چې ځي د خپل مشرانو ته مشورې ورکوي. تاسو د عصري دا دنیا چې د عالم اسباب ده، موږ ټوپک ته ضرورت لرو، طیارې ته ضرورت لرو، موږ ډرون ته ضرورت لرو، موږ استادانو ته ضرورت لرو، خزینه موږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو، موږ د زراعت چې وزیر صاحب یاد کړي چې د زراعت او د انجینري دغه مېرمنو ته مناسب نه ده او د نصاب مشکل یاد کړی و. دا هم غلطه خبره ده. تاسو راشئ راځي یو کمیسیون جوړ کړو، یو ډایلاګ پیل کړو. موږ به داسې کار وکړو چې موږ به هغه علما چې د اهل سنت والجماعت علما دي او د نړۍ په سطح علما دي، تاسو راځئ کینې د خپل دلایل دوی ته وړاندې کړئ چې آیا په کومه دلایلو چې تاسو د ښځو حقوق کار نه منې کړي یا هم ورته د ښوونځیو نو دروازې تړلې، دا په حق دي که نه حق دي. تاسو به دا ثابته شي چې تاسو حق خوړلی ده، تاسو حق ځای. مننه کوم الکوزی صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. مولوي صاحب اوس که راشو د حل لارو ته په دې باندې بحث وکړو چې څه ډول ممکنه ده د اسلامي امارت د مشرتابه سره څه ډول خبرې وشي ترڅو قناعت ورکړل شي چې اقلا په راتلونکي کال په پیل کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي. یوه خبر چې الکوزي صاحب وکړه چې دلته یوه ستونزه د دوی یاده کړې وه چې په مختلفو ولایتونو کې هلته د لیلیه کې زنانه اوسېدلې او داسې مشکل نه لري. ګورئ موږ تاسې باید شریعت ته خپل حنفي فقې ته رجوع وکړو. دا مسئله د خپل فکر مطابق باید په دې کې نه تحقیق وکړو نه هغې کې تفصیل وکړو. باید موږ شریعت ته رجوع وکړو. شریعت کې خو مسئله دا ده چې د سفر موده وي نو ښځه بغیر د خاوند بغیر د محرم نه یا ورور یا پلار د دې نشي تللی. ګورئ حج څومره مقدسه فریضه ده. دا مطلب علوم دا په فرض کفایي درجه کې دي. موږ تاسو ته فرض عین خو نه دي او حج بیا فرض عین په سړی یو سړی چې دا کله دنیادار سي غني سي نو حج په ده باندې فرض عین سي. ګورئ فرض عین ده هلته ښځه بغیر د محرم نه تللی سي نشي تللی. دا شرعي واضحه مسله ده. نو باید موږ څه نه څه په شریعت هم ځان پوه کړو. بل ما داسې نه دی ویلي چې موږ ډاکټري ته ضرورت نه لرو یا د عصري علوم نه یي خالي د ښځې زنانه مدرسو ته ولاړ شي. ما داسې وویلې چې یو خو باید دا خبره ونه کړي چې مطلق اسلامي امارت له تعلیم سره وران ده یا تعلیم حق نه ورکوي. ځکه دا تعلیم ولې موږ صرف په پوهنتون کې منحصر کړو؟ ما نه ده منحصر کړی. که ما دا ادعا کړې خو دې وایي تاسې وایي چې تعلیم حق نه ده ورکړی او دا حق تلفي ده. نو ما وویلې چې تعلیم خو ګورئ دا دیني دام تعلیم ده. ګوره د اصلي تعلیم دا د قرآني ده. سړی ځان پیژني، خدای پیژني، خدای رسول پیژني، مور پیژني، پلار، ټول د بشریت حقوق لا پیژني، د مسلمان د ګاونډي حقوق په دې باندې پیژندل کېږي. ما دا خبره کړې او دې باندې ډېر افسوس ښکاره کوي چې ولې بند سوي دي. باید موږ یو ورځ هم له تعلیم نه پاتې نسو. موږ باندې خپل دین زده کول هم فرض دي که نه. نو تر هغو پورې اسلامي امارت
چې څو موده بعد چې هر څومره وخت کې دوی اسباب برابر کړو د عصري تعلیم دوی باید ولاړ سي مدارسو کې هلته وخت به هم نه ضایع کیږي قرآن به هم زده کړي حدیث به هم زده کړي او معاشري کې زندگی به هم زده کړي حجاب هر څه به زده کړي. کور د وطن سلامت سي مولوي صاحب. امان صاحب تاسو څه وایي څه مشوره ورکوئ سرپرست حکومت ته تر څو په دغه اړه باندې زر تر زره په دغه خپله فیصله باندې یو غور وکړي؟ زما خو مشوره دا ده ورته چې د افغانستان خلک مجموعاً همیش د ګاونډیانو لخوا سوځېدلي ورته بل سوی جهانیان زموږ مخالفین دي مخکې څو ساده که چې امریکا او غربیانو په دې هیلو په بانو باندې موږ باید اتکا ونه کړو او نه پرې باور کړو. دا داخلي ستونزه ده باید موږ خپله سر زر ته زره حل کړو. اوس خدای مکه د ایران غوا به هم لنګه سي د پاکستان غوا به هم لنګه سي موږ به په لږهاو فامیلونه ځي د ځای نه فامیلو سره او شاګردان به ځي هلته به تربیه کېږي هغه ښې ککرې چې هلته پیدا کېږي پکې هغوی به ځان ته اخلي. افغانستان به تر اخره د قرنونو شاته به موږ بیرته ځو. نو زه امیدوار یم کوم شی چې وزیر صاحب د پترولم وویلې دغه زر ته زره وسي او زر ته زر د اعلان وکړي چې حمل میاشت کې مکتبونه خوشي کوو او پانتون په دغه موده کې خوشي کوو چې ملت ارامه سي نږدې سي حکومت سره موږ په ډیاریږو چې خدای مخسته چې ملت د واټنونو د حکومت سره موږ نور د طاقت نه د جګړې لرو نه د مهاجرت طاقت لرو او اقتصادي وضع خو د فعلا ټول ته معلومه ده ملت موږ ځورېږو چې امارت اسلامي باندې په دې چې خدای مخسته نور تعامل د دې نه چې موږ د مختلف حکومتونو نور راسي خو اسلامي حکومت همدغه اسلامي حکومت د ټولو قبول ده 99% افغانان مسلمانان دي الحمدلله موږ بل شی نه غواړو ورور کې د حجاب ما عجل تلویزیون کې خو به دغه حجاب لاړ شه پانتون ته ګرځي او امر بالمعروف کارمندان دي په پانتونو په مکتبو دې وګرځي همیشه هغوی وظیفې شی زه نه پوهېږم بسته وزارت دوی خو څه کار لري کوم جنۍ چې به حجاب راځي په هغه ورځ د درس ته نه پرېږدي محتسبین لري ګرځي په ډېری ځایونو باندې نو دا فکر کوم نه کوم که چېرته فشار د سیاسي ده نو په خپل ملت فشار سیاسي څوک نه راوړي راځه ته ملت ځان سره متحد کړه ټول دنیا ته پېژني وغواړه ونه غواړه ته متحد کړه ځان تا نه اټوم بم هم جوړېږي تا نه قدرت هم جوړېږي حتی موږ د څوک نه پېژنیم خلک موږ ته ضرورت لري ما یو باس کې ویل چې هندوستان یو کال بعد باندې بیرته راغی ما دون چې موږ ضرورت لرو هند ته هند موږ ته ځونه ضرورت لري نن لس 12 سفارتخانې په افغانستان کې واز دي زمینه مساعد کې امارت اسلامي دون چې نورم ملکونو سره مناسبات د ښه ډیپلوماتي مسایل د جوړ کړه څه راسي موږ وکیل د مدافع پاکستان ګرځېدلی پاکستان زموږ وینو ته ناست ده دغه مسایل تېر شي امیدوار یم چې دغه موږ نوی نسل ځوان نسل چې بیا کډوال نیسي نه ایران درسونه ووایي نه هغه هم اقتصادي ضربه ده هم معنوي ډېره زیاته مننه کوم صاحب کوم ودان ستانکزی صاحب ستاسو غوښتنه اقتصادي ستونزو ته اشاره وشوله همدا اوس د افغانستان کې اقتصادي وضعیت تاسو ګورئ بیا هم د خلکو نه د کار اخیستل یا هم د غیر دولتي مؤسساتو څخه د نجونو منع کول تر کومه ځایه پورې د دلته د فقر کچه او د اقتصادي ستونزې نورې هم ورسره اضافه کیدای شي؟ بېشکه دا ډېر زیات تاثیر کوي. تاسو وګورئ چې په همدې اسلامي امارت چې دا حکم خپور کړه په اکثریتو پانتونو کې زه خبر یم خصوصي پانتونو سره ډېر ارتباط لرم په اکثریتو پانتونو کې حتی خپل هغه کارمندان یې تنزیل کړل تنقیص یې کړل کم یې کړل نو تاسو وګورئ چې 1.1 خصوصي پانتونونه د دولتي خیر په ځای پرېږدئ زه بودیجه د دولت لخوا کې دا خصوصي پانتونونه هر نفر پکې کار کوو هر استاد زه استاد یم معاش لرم یو بل پکې مدیر تدریسي دی یو بل رئیس د پانځې دی هر یو که زه داسې وایم چې دا د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې ډېر سخت تاثیر کوي افغانستان خدای نخواسته د یو بحران خواته بیایي زه هدف مې اساسي دا دی چې انشاءالله کوشش په دې باندې وشي چې زر تر زره د اعلان وشي چې د نجونو په مخ باندې انشاءالله د حمل میاشت کې یا د هود په میاشت کې پانتونونه خلاصیږي او امیر المؤمنین ته قناعت ورکړل شي خصوصا دغه وزیران چې تللي دي دوی د کوشش وکړي د یو ښه تفاهم له لارې نه امیر المؤمنین ته قناعت ورکړل شي زه پوهیږم چې حتی امیر المؤمنین د ویناو په اساس د امارت اسلامي د سخنګویانو د خبرو په اساس باندې هیڅ کله اسلامي امارت د نجونو د تعلیم مخالفت نه کوي حتی عباس ستانکزی د وزارت خارجه معین چې دی څو ځلې ما دغه خبرې اورېدلې هغه وایي چې د نجونو پر مخ باندې تعلیم نه کلتوري نه فرهنګي نه دیني هیڅ توجیه نه لري معنی یعنی باید معنی نشي باید پانتونونه مکاتب د نجونو پر مخ خلاص شي لیکن امیدواره یو انشاءالله بیا هم تقاضا امیدم ډېر دی انشاءالله چې کوشش په دې باندې وشي چې امیر المؤمنین ته قناعت ورکړل شي دغه وزیران چې ورغلي دي او پانتونونه د نجونو په مخ باندې زر تر زره خلاص شي خدای نخواسته که دا داسې شو لکه مخکې استاد چې یاده کړله بیا به زموږ محصل هر سړی زه اوس پلار یم زه مجبور یم خپل لور خپل اولاد د درس لپاره یو ځای ته بوزم داسې کسان شته چې په وطن میندې نه ځي د وطن نه که هر رقم وضعیت راشي خو یو تعداد کې داسې چې
کډوالي به ډېرېږي، هر سړی به خپل لور د افغانستان د بهر وباسي د تعلیم د تحصیل لپاره. ولې تاسې وګورئ چې یو انسان دوه سترګې لري، یو زوی دی یو لور، که زما لور لاړ نشي خو زه ړوند شوم، او که مې لور لاړ نشي، دواړه یعنې مفهوم دا دی چې انسان ړندېږي. نو کوشش مو دغه دی، تقاضا مو دغه دی د ټولو استادانو په خصوص. کېدای شي زه د ټول نمایندګي ونه شم کولی، ولې زموږ تقاضا هم همدا دی د اسلامي اماراتو په خصوص د لوړو زده کړو د وزارت نه، چې انشاءالله زر تر زر په دغه هکله باندې دوی تصمیم ونیسي او د ملت سره شریک کړي، او د ملت او د دوی ترمنځ خدای ناخواسته واټن زیات نشي، فاصله زیاته نشي، او ملت په خپل غېږ کې ونیسي چې انشاءالله آینده مو ښایي. ډېره زیاته مننه کوم. لکوزی صاحب، د تاسو نه هم د حل لاره او مشوره او روشته سرپرست حکومت ته څه مشوره ورکوي؟ زما غوښتنه د منځلارو طالبان چې ګڼل کېږي، لکه د ملا یعقوب سو، ملا برادر سو، انس حقاني سو، هغه دوه همیش دي، ملا ثانګزی سو، دوی ټول نه زما غوښتنه دا ده چې د ملت او د دنیا ټولو سترګې اوس تاسو ته دي. تاسو دغه مشران چې دي، دغه کومه پالیسي چې تګلاره چې اختیار کړې ده، دا تاسو په دې پوهیږئ چې دا د شرعي هغه سره اړخ نه لګوي، او دا د دنیا د عرف سره هم اړخ نه لګوي، او دا د ملت د ډېر حساسیت راپورته کړی. دغه به د دې باعث شي چې ستاسو نظام به ړنګ شي، بیا دغه نظام به دغه ملت به یو ځل بیا یو لوی بدبختي او ناورین ته ولېږي. نو د دې مخه ونیسئ. زه مولوي صاحب او هغه مشاورینو ته چې وایي چې دغه هغې توجیه کوي، د خدای نه ویره وکوئ، دا د توجیه وړ نه دي. تاسو د دې جواب ورنه کړئ چې دا 11 میاشتې د نجونو په مخ دا دروازې چې تړل شوي دي، دا حق طلب شوی ده که نه ده طلب شوی ده. نو که د خدای ته مخه کې یو بنده ته شا کې، ته به وایي چې هو بالکل دا حق خوړل شوی ده، او دا به وغندې د خدای او د ملت په طرف به ودرېږي، د دې چارواکو په طرف به ونه درېږي. نو زه دا وایم چې دغه کوم لاره دوی نیولې ده، د پوهنتونونو دروازې تړل، د ښوونځیو دروازې تړل، یو ورځ هم دا د دوی دا جبرانېدلی نشي، دا حق طلب شوی ده، دا ځای شوی ده، د دې مخه باید ونیسي. هر ډوله مشکلات چې دوی، دا د دوی مسؤلیت ده چې دغې مخه ونیسي. خو کوم حقوق چې الله او د الله رسول ورکړي دي، تاسو وګورئ چې ډېر اسلامي ملکونه په ګروپونو کې یو ځای کې مېرمنې ځي چې د خپل کور نه ورسره محروم نشته، هغه یو کونډه ده، کېدای شي بیخي محروم ونه لري. نو علما د دې اجازه ورکوي چې خو دې لاړ شي سفر. تاسو داسې مه کوئ چې یو مسله راګیر کړي چې د قرآن، ګوره قرآن او سنت داسې یو شی ده چې کله چې دغه موږ سره موږ لاره نه ورکوو، موږ نه ګمراه کېږو. تاسو د قرضاوي او د نورو سترو علماو د فتاواوې وګورئ، تاسو لاړ شئ وګورئ چې اسلام کې څومره ګنجایش ده. دغه د پیغمبر سیرت ته تاسو لاړ شئ چې په یو مجلس کې نارینه او ښځینه منځونه نه کول. دغه پیغمبر اسلام یو ورځ مشخص کړی، مېرمنې به ورته نه راتلي، تدریس به ورته ونه کوو. تاسو ولې دومره حساسیت ښیئ چې مثال باید دومره ښځې جدا وساتل شي؟ دغه د اختلاط موضوع چې یادوي چې تاسو د تعلیم او د پوهنتون مخه نیسئ، خو دا اختلاط خو ورځ په ورځ به لا ضرورت ورته پیدا کېږي چې تاسو د عصري علومو سره دومره په یوه بهانه او په بله بهانه یې مخه نیسئ. نو دا خو به بله استاذه بله کومه کېږي چې هغه استاذه وروزي، ډاکټره بله کومه کېږي چې ستا د مېرمنې او زما د مېرمنې د نور د مېرمنو د علاج وکوي. دغه د پولیسو په لیکو کې، په نورو بخشونو کې چې مېرمنې نه وي، دا خو غټ مشکل ده، غټه ستونزه را پیدا کېږي. ګوره اسلام کې سختي نشته، پیغمبر اسلام حدیث مفهوم ده چې تاسو خلکو سره نرمي کوئ، تاسو سره سختي مه کوئ. تاسو وګورئ چې طالبان څومره سختي خلکو سره شروع کړې. ټول ملت په یو خوله ده، طالبان په بل خوله دي، ټوله نړۍ په یو خوله ده او طالبان په بل خوله دي. ګورئ اسلام کې سختي نشته، اسلام د اسانۍ دین، اسلام د زیری دین، د اسلام د ویرې دین نه ده، اسلام د وحشت دین نه ده. باید دغه فاصله ایجاد نشي خلکو سره د اسلام د کرکې او د وحشت. دلته په غرب کې چې تاسو وګورئ خلک اسلام د کوم خلک چې اسلام سره کرکه لري، نو هغوی دغه دلایل یادوي چې وګوره په طالبان په افغانستان کې دا د ښځو سره دا کارونه کوي، ښځو سره دا ظلم کوي. ګوره اسلام داسې دین دی چې ښځو ته یې پوره حقوق ورکړي، مساوات یې ورته ورکړی. په یو دین کې بل داسې مساوات نشته څومره چې اسلام ورته ورکړی ده. خو چې طالبان دغسې کړنې کوي، دغسې تګلارې اختیاروي، هغه خلک چې اسلام سره کرکه لري، اسلام سره دښمني لري او د اسلام په غلط پروپاګندونه کوي، دوی ورته دلایل ورکوي، دوی ورته شواهد ورکوي. نو زما په ټولو هغه طالبانو غږ ده چې دوی په اسلام درست صحیح په اسلام پوهېږي چې دوی د خپلو مشران د مخه ونیسي. ډېره زیاته مننه لکزی صاحب. نور پرې نه چې په دې لار لاړ شي. کور د وادان خیر اوسې، بیخي وخت خپرونه پای ته رسېدلی.
سلامت سیموني صاحب تاسو څه ویل که خپرونه نوره بیخي پای ته رسېدلې زما یو شی پیشنهاد لرم په ډېر لنډ ډول سره لنډ. زه وایم چې انشاءالله د نجونو پر مخ که پوهنتونونه خلاص شي د حل لارې ډېره ساده. په هر پوهنتون کې دولتي خصوصو کې د ارشاد او دعوت ریاستونه دي، نمایندګان دي، یعنې دوی کولی شي هغه خو چې حجاب نه لري هغه پوهنتون چې مختلط دي ډېر په اسانۍ باندې د ده لاره د حل لارې اسانه ده، خو که چېرته انشاءالله کار وشي. ډېره زیاته مننه کوم. کور مودم سلامت سید. لیدونکو له تاسو څخه مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.